سلامونه. په ویش فکر کې نن د ډاکټر فضل رحیم مروت کتاب ته کتنه کوو. د کتاب نوم دی فرام مهاجر ټو مجاهد Politics of War Through Aid, a case study of Afghan refugees in NWFP. یعنی په پښتو کې به داسې ووایو چې له مهاجره تر مجاهده پورې د مرستې له لارې د جګړې سیاست په NWFP کې د افغان کډوالو یوه څېړنیزه بیلګه. دا کتاب هسې ډېر ښه کتاب دی، بلکې د هغو افغانانو دپاره چې هغه له افغانستانه څخه پاکستان ته راغلي وو، هلته په کیمپونو کې یا پنډغالو کې میشت سوي وو. نو هغه به ځکه دا دلچسپه وویني چې دوی دا ټول څه تر خپلو سترګو لیدلي دي، بلکې تر دې حالت تېر سوي دي. دا چې کډوال په څه طریقه باندې یو بشري ناورین چې دی هغه په یو سړه جګړه کې چې بیا په ګرمه جګړه باندې اوښتې وه، په څه طریقه باندې هلته راغلي افغانان یا هغه کډوال په جنګیالیو بدل سو، یا په هغو کیمپونو کې کوم سیاست روان و چې هغه جنګ ته د سونګ د موادو یا د ایندن کار کولی. دا کتاب اصلا ډاکټر فضل رحیم مروت ځکه هم لیکلی دی چې دی یو خو خپله د پېښور دی. د ارزښت په دې خبره ځکه وکړو چې عموما د افغانستان په اړه باندې کتابونه چې دي هغه یا په امریکا کې لیکل سوي دي یا په غرب کې لیکل سوي دي، تر هېواده پورې په پاکستان کې ولیکل سي. په افغانستان کې ډېر کم کتابونه لیکل سوي دي، یعنې له بهره ځا لیکل سوي دي. خو د ډاکټر فضل رحیم مروت د دې کتاب ارزښت په دې کې دی چې دی خپله پښتون دی، بیا استاد پاته سوی دی، پروفیسر پاته سوی دی، او تحقیق د ده میدان او بیا نړیوال لیدلوری ډېر ښه او ښه دی د ډاکټر فضل رحیم مروت. نو دې ټولو کیسو ته په پام سره د دې کتاب ارزښت په دې کې دی. بیا دی خپله په دې کیمپونو کې، یعنې دی په افغان کمیشنریټ کې هلته انفارمیشن او ریسرچ افیسر و، یعنې د نشریاتو او تحقیق یو چارواکی و چې د کار دا و. بیا خپله په دې کیمپونو کې دی ډېر ګرځېدلی دی، ډیټا یې راغونډه کړې ده، له خلکو سره یې خبرې کړي دي. هغه ټول انسټرومنټل شان هغه څیزونه چې هغه به د مرستو له لارې یا هلته چې کوم جهادي تنظیمونه به ورته ویل وه د هغو نیټورکینګ دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی. او بیا تقریبا 3 کال له 2008 تر 2015 پورې په پاړه چنار کې پاته سوی دی همدغه حالت کې، او دغه ټول شان هلته همدې دپاره و چې دی دا کار وکړي. نو د هر څه له ډېر نږدې څخه لیدلي دي. او بیا اصلا دا یو مقاله د لیکلې وه په سرلینکا کې یو کانفرنس و، او د ده په دې باندې مقاله لیکلې وه. خو وروسته بیا ډاکټر فضل رحیم مروت سره ما خبره کوله، نو هغه راته وویل چې بیا ما سوچ وکړ چې دا به زه پراخ کړم، نور کار به هم پکې وکړم، او دې ته سم د تحقیقي کتاب بڼه ورکړې ده. نو د دې کتاب له لارې ډېر پخوا ما لوستی ولی او ډېر جزئیات په ذهن کې پاتې دي او ډېر بیا وتې دي. خو البته داسې دی چې د دې کتاب کې به تاسو دا ووینئ چې په څه طریقه باندې د افغان کډوال چې له افغانستانه څخه اول خو دې ته هم کتل دی چې کله شوروي اتحاد راغی نو هلته ډېر خلک ووېرېدل چې روسیان راغو، نو هغه پاکستان یا ایران ته لاړو. خو چې هغه د هغو ویرې د هغه هر څه پر خپل ځای و، هغه اصلا جینون افغان کډوال و. خو له دې سره سره نړیوالې ټولنې چې امریکا، اروپا، سعودي عرب، پاکستان او ایران او دې هېوادونو بیا د پروپاګنډ له لارې ډېر افغانان چې دي هغه دې ته واچول چې تاسو بده ورځ را روانه ده، پر تاسو باندې روس راغلی دی، کمونیست نظام دی، خدای نه مني، مذهب نه لري، نو تاسو ځکه به د هر څه واخلي، ناموس به واخلي، مذهب به واخلي. نو ډېر افغانان چې دي هغه د پلان لاندې پاکستان او ایران ته راوستل سو، او بیا هلته میشت کړو، ځکه چې پاکستان او افغانستان سره ایران سره څه مشکل هم نه راغلی، یو هر ځای کې کیمپونه جوړ کړل. نو دې شیانو ته په پام سره د هغه څخه هدف دا و چې یو خو نړیوالو ته دا پیغام ورکولو چې هلته چې کوم حکومت دی یا شوروي اتحاد چې څنګه راغلی دی هغه یو غیر مشروع دی، او افغانان چې دي هغه ډېر زیات خفه دي، نو ځکه هغه خپل وطن پرېږدي او له دغه حکومته څخه یا د شوروي اتحاد له راتګه څخه وځي. نو داسې د بشري ناورین په بڼه باندې بیان کوي او ډیلیجیټیمیټ یې کوي، حکومت کولو کوشش یې وکړي. او بل دا و چې که دغه کډوال راسي نو د پلان لاندې به دغه په مستقبل کې چې دوی په افغانستان کې کومه نیابتي یا پراکسي جګړه شروع کوي، نو د هغو دپاره به دا یو ډېر ښه دغه وي چې دوی خلک
پکې وګماري برتي کی او نوې خلک نو داغه د پاره بیا یو چې کوم ماشومان یا ځوانان هغه د پاره خپل کورسونه او دا جوړ کړي خو دا بیا موضوع بل طرف ته ځي نو دغه کتاب هم په دې تناظر کې بیا لیکل شوی دی بیا نړیوالي ټولنې یعنی خیریه ټولنې راتلي اول ته کار کوي او لدې ځای ځخه بیا په هم دغه کډوالو یا پنډغالو کې به دغه او جهادي تنظیمونو او دغه په نتورکینګ کې دی هغه بل توسیدل نو دا یو قسم د افغانستان پر ضد باندې د جګړې کولو یو اډې هم وي او هر څه بدل تراتلو بیا چې کومې پیسې راتلې نو په دې کتاب کې د ټولو کیسو ذکر شوی دی چې په څه طریقه باندې پیسې راتلې په چا کې ویشل کېدې او تنظیمونو جهادي تنظیمونو او چاته به څومره پیسې ملاوي دي څوک د چا ډیر خوشو کنه نو دا خبرې په کې لیکل شوی دی البته په دې کې دا سم نه ده چې سل په سلم دغه دي چې بلکې ځینې ځای کې دا ویلي دي چې هم د دغه لارې کم زده کړې یا تعلیم ورکول کېدی نو ډېر افغانانو لا غو استفاده وکړه هغه هنرونه زده کو سکیلز زده کړل ژبه زده کړه خو مجموعي تور د دې کتاب هدف دا دی چې په څه طریقه باندې په ډېر سنجول سوي طریقه باندې په ډېر ساينټیفیک طریقه باندې نړیوالو چې دی هغه د افغانستان د زخراغلو خلکو یو بشینی ناورین څه دی هغه څنګه د جنگ په اسټس یا په اساس باندې بدل کړل نو دا په پښتو کې شای زما خیال ژباړل شوی دی ممکن د پیدا کې ما چونکه انګریزي کې لوستي ولې او په انګریزي کې ولې او دا کتاب ته یو خاص دوره پورې دی بیا لا غوړسته چې دی هغه خو حالات وضعیت او کیسې مې ډېر بدلې شوې دي نو دا تر یو وخت پورې البته دا داسې یو بنیادی کتاب دی چې اوس هم کڅوک د افغانستان پر چارو باندې لیک کوي او خصوصا په د بشري ناورین یا د کیمپونو پر حالت باندې نو دا هر ځای خلک د یو ریفرنس یا حواله په توګه باندې استعمالوي تاسو کولای شئ وش فکر یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ فیسبوک انستګرام او ټیک ټاک باندې خوشي او فالو کړئ نو بیا هم له دغه کتابونو مرکو شننو تبصرو او پادکاسټونو سره تاسو ته راځو نو تر بیا پورې شو وخت ولرئ د خدای په امان